تمرګره کې بسنګ راشي د دې بیک اند باندې چې کوم کوششونه دي نه خلکو ته نه ښکاري او الحمدلله دوی چې کوم فیډبیک او کوم سپورټ راکړی هغه مینه دومره ده چې موږ هر طرف ته تللی شو دوی دپاره غونډ ګیر کې زما چلنج دی چې انسان هلته راشي ټیسټ کي بیا به هغه ته پته ولګي انشاءالله چې په غونډ ګیر کې به دا ټیسټ ده ته نه میلاوي مونږ بریاني په ځای باندې کابلی پلاو سٹارټ کړی دی باربیکیو دی را سره مختلف نور چیزونه په مینیو کې مونږ ایڈ کړي دي شیکس دی را سره اور ٹیسٹی کھانا ہے بہت اعلیٰ ان کی صفائی ستھرائی کا بھی بہت اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ اور میں تو دعا کروں گا ایسے آنر کے لیے کہ مالک اس کو اور ترقی اور توفیق دے کہ اپنے عوام کے لیے اپنے پاکستانیوں کے لیے جو بھی ہے ہندو ہے عیسائی ہے جو بھی ہے سب کے لیے ایک اچھا انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو میری طرف سے حجرہ والوں کو تندوری حجرہ والوں کو بہت بہت شکریہ اگر چلے گی اور بل چکن نے کھانا ډیر زیاته بهترین کھانا دا چای ډیر زیاته مزدار ډیر زیاته تندوري چای زموږ ډیر زیاته خوخه دا ډیر خولي جوړ ډیر زیات مهنت هم سکی نو چې دا راشي دا پلاو ټیسټ کی بهترین ذائقه دار او دمه خبردار دوی سره هر قسم چیز ملاويږي د دوی خاص کر چای ډیر سپیشل دی او بسم الله الرحمن الرحیم د پروګرام پښتو فاین سره تاسو د خوږ درمل غلطه او ما تاسو په درون خدمت کې حاضر یم خبرونه د همیش پشان ولس خګړه دا وغه چیز لوړ دیر ته مرګره کې هم ته مرګه تحصیل په لامبټ کیوجی یو پیرم بیا سو کړه تندوري حجره ته تاسو زموږ پسند کې کتلې ویجی زلان بای دی جی او ماشاءالله سټوډنټ هم د دې سره د تندوري حجره په نوم یو هوټل جوړ کړی موږ مخکې راغلیو خو په موږ بیا غوښتو کلیوال له او بل شاه زلمی دی چېرته چې کلیوال ترقي کوي یو روزګار ترلاسه کوي نو موږ خوشحالېږو دا تندوري حجرې په نوم یو دلته هوټل جوړ کړی نو د هغه څخه به نن یو ځل بیا باس کوو چې نوره به کمې نوي کانې راوړي په هغې به سپاس کوو ډېره مننه زلن بھائی چې موږ هم دعوت راکړو موږ بیا راغلو موږ خوشحالېږو چې شاه زلمي ترقي کوي نو څه به ویل غواړئ نویو کانو په اړه راتلو ډېره مننه پښتو پوینټ چې کوم دی مخکې موږ ته ډېر زیات چې کوم دی موږ ته سپورټ راکړی د خلکو مینه چې کوم د هغه ستاسو سه او ستاسو په تلو بیا زموږ سره جوړه شوه نو خلکو ډېره مینه راکړې ماشاءالله بل خلکو به چې کوم دی زموږ پښتانه چې کوم دی نو هغو ډېر زیات موږ مشکور یو څومره مینه ولا ورکوو دا کمه ده هغو به چې کومې ګیلې کولې نو دا به ویل چې یاره آیټم سیوا کوي پلان کې راولي دا راولي دا راولي نو په هغه آیټمس کې چې کوم دی نو موږ چې کوم سان راوستي الحمدلله زه به تاسو د هغو سره ملاقات هم وکړم په یو آیټم کې 8-10 ټیسټ چې کوم دي 8-10 فلیورز چې کوم دي نو په هغه کې دوی ایکسپرټیز دي هر کوزین چې کوم دی موږ راوړو فاسټ فوډ موږ سټارټ کړی ستاسو مخکې چې راغلی وي د هغې نه بعد موږ دیسي کوزین سټارټ کو کانټیننټل سټارټ کو کړاهي بریاني اوس چې کوم دی نو موږ د بنو پلاو د تیرانه موږ یو شیف راوستی دی ماشاءالله هغه ډېر زیات ایکسپرټ دی دبۍ کې کار کړی د هغه ځای کې چې کوم دی د هغه سره خپل ډپلوماز وغیره دي هلته کلاسز اټینډ کړي دي نو ماشاءالله هغه موږ به چې مخکې کتل دې ځان له یو سکیل راوړی دی نو په سکیل باندې چې کوم دی نو مالګه مساله دا یو څه بل څه کیلو په حساب باندې دی دغه کوي نو ماشاءالله ټیسټ یې همیشه برابر وي نو خلکو ته یو داسې ځای پرووایډ کړی چې ماشاءالله خلک ډېر زیات مینه محبت راکړي ډفرنټ کمیونټیز خلک راځي دلته پروجیکټس دي نو زموږ انګریزان چې کوم دي یا دغه چې کوم دي چاینیز چې کوم دي دلته زموږ په دې علاقه باندې چې کوم پراته دي نو راځي ماشاءالله ډېر اپریشیټ کوي دا ځای او ستاسو په اړخ باندې چې کوم دی نو دا ده چې دا تاسو چې کوم ډیوټي دا کړې ده د خلکو د ښېګړې نو ماشاءالله ډېر ښه دغه کوئ تاسو نو یو جهان مننه مهرباني مونږ دا ځای چې کوم دی نو مونږ د خلکو دپاره یو داسې انوایرمنټ پرووایډ کړی چې هغه مکمل 101% چې کوم دی نیچرلي تاسو ګورئ هېڅ پکې نشته هېڅ کولرز وغیره نه دي لګېدلي دا نیشنل لایټنینګ مو تقریبا داسې کوشش کړی دی نیشنل خو نشته خو دا هغه ډیم لایټینګ مو کړی چې هر خلکو ته هغه نیشنل فیلینګ دغه شي دا د سیند شړه د سیند آواز دا ماحول دا هوا دا په دې موسم کې تاسو په ایزي کې نشئ دا کولی نو هغو ته زما یو داسې خاص دی چې مونږ خو دا ځای د دوی دپاره دې سلیکټ کړی چې لږ طرف ته دی
د روډ نه لږ طرف ته دی، بل په مین سټي کې لږ سایډ ته دی. د شور شغرب نه د دې ماحول د آلودګۍ نه لږ سایډ ته صفا دی، محفوظ دی. نو دا چې کوم موږ دی موږ په سوشل میډیا پیج باندې موږ چلو، موږ چې کوم دی په ګوګل پن پوینټ باندې لوکیشن هم دغه کړی دی. نو خلکو د لوکیشن کې لږه مسلې، نو انشاءالله لوکیشن څه لږه مسله دي ته زما دا خاص دی چې تاسو د چا نه تپوس وکړئ یا دغه په پن پوینټ باندې که تاسو راشئ په ګوګل کې نو تاسو به د ايزي ته راورسئ. اکثر د خلکو دا کمپلین چې موږ ته ځای نه معلومیږي، تاسو ځای لږ بې طرفه دی. جی یو جهان مننه الله را خوشحاله کا دا او جی زلان بای بلکې کلیوال له شاه زلمې دی او رب دی وږي چې دا ښه کامیابی تر لاسه کې موږ په خوشحالي ګزوم د کلی فخر دی او یاړ دی دوی چې کاروبار لو وده ورکې موږ خوشحالي ګو. یو جهان مننه شکریا. نور چې کم کسټمر راغلی او کم مالکان دي هغو سره هم خبرې کوو. راځئ موږ سره اوسئ جی. عزتمندو کتونکو شهزاد بھائی دی جی د دې تعلق چونکیدابانو سره دی او هندو کمیونټي والا دی او دلته راغلي تندور حجره سره، نو دې سره به هم خبرې کوو جی. موږ سره اوسئ. شہزاد بھائی تندور حجرے حوالے سے اور دیر خوبصورت حوالے سے اس وقت بہت سارے پاکستانی اب دیکھ بھی رہی سن بھی رہی، کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ सबको मेरी तरफ से नमस्ते सलाम. मेरे भाई बहुत प्यारी जगह और बहुत खूबसूरत जगह. तिमलगरा में लोअर दीर में बहुत अच्छी जगह है. मतलब यहाँ पे एक तो आप कुमराड़ जाते हो, वहाँ बहुत दूर है, सफ़र बहुत दूर है. वापसी वगैरह आप आते हो तो इससे प्यारी जगह, अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी. ये तिमलगरा में है और तंदूरी उजरा वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन है. वैसे तो सरकार इस तरह की जगह नहीं दे रही, तो मैं इसके ऑनर को सलाम करूंगा कि उसने इतनी जगह, अच्छी जगह प्रोवाइड की लोगों के लिए. तो फैमिली भी आई यहाँ पे. मैं अब अपने बड़े बेटे को लेके आया था तो छोटे ने भी फोर्स किया कि पापा मुझे भी लेके जाओ. और यहाँ पे एक मज़े की बात ये है कि रिजनेबल खाना है प्राइस में भी और टेस्टी खाना है, बहुत आला. उनकी सफाई सुथराई का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह. और मैं तो दुआ करूँगा ऐसे ऑनर के लिए कि मालिक इसको और तरक्की और तौफीक दे कि अपने अवाम के लिए, अपने पाकिस्तानियों के लिए, जो भी है, हिंदू है, ईसाई है, जो भी है, सब के लिए एक अच्छा उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है. तो मेरी तरफ से उजरा वालों को, तंदूरी उजरा वालों को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई. अल्लाह खुश और सलामत रखे. دا وخت جی یو بل کسټمر هم راغلی دی او کابلي پولاو خوري. دا چونکې اول نه و او اوس پکې سټارټ شو د تندوري حجره کې. نو دې نه مو تپوس کوو چې د کوم ځای نه راغلی. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. دا راته ووایه چې نوم دې سره یو تعلق دی د کومې سیمې سره په لوړ دیر کې؟ جی مونږ د دې تیمرګري لوکل اوسېدونکي بلامبټ سره زموږ کور دی او نوم مې سلیمان دی. ته بلامبټ یې او د دې تاسینو ته خو بیا روزانه راځي دلته د پولاو له ډلې دا موسم او دا ځای د لوکیشن داسې دی چې د کاني موډ به د خامخه کېږي. دا استاد د کابلي پولاو پراته دی که نه ماشاءالله؟ نو څنګه چل ټیسټ یې څنګه دی؟ ښه دی، ذایقه‌دار دی، خوندور دی؟ ماشاءالله بیوټیفول، ډېر داسې لکه هر ځای کې که نه میلاویږي پولاو، خاص کر کابلی پولاو، خو ټیسټ ماشاءالله د دې اون دی. دا راته ووایه دلته خو لا تعداده هوټلې په تیمارګر کې ډېر مشهورې دي که نه؟ او غړ خلک والله ځي کوم چې غړ وګړي دي که نه، مخورس خلک، او دا تندوري حجره ده. نو کمال سه تالته ولنې چې دلته راځي؟ بس معیار دی د دې خپل کنه هغه وجې نه راځو کنه داسې خو هر ځای میلاویږي. کابلی پولاو خو خاص کر مشهور چې کومي خلک هغه کتونکو. دا وخت جی تندوري حجره کې و 5 کوړې غاړه شي بیا تندوري حجره شي، نو دې بیا بیل خوند وي او ډېر ښکلی ماحول هم د موسم هم ډېر ښایسته دی. دا وخت راځه ملګری موجود دی جی
او دا کم قلایي ټیکه ده دا روانه ده په تندوري حجره کې. نو د دې څخه بیا پاس کوم چې دې څونه تجربه ورځي په دې کې. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. دا راته وایي چې نامم څه ده او ستاسو بیسیکلي تعلق د کوم ځای سره دی؟ جی زه خو بیسیکلی افریدی یم، پېښور سره مې تعلق دی، تیرا سره. رای او جی دا راته وایي ستاسو خو ما صفتونه واورېده خو دا صفت راته خپلې خولې نه وکړي نو دا به ښه وي. څونه تجربه ده ستاسو په دې کې د کانو کې یا خلایي ټیکه کې یا د دې نه علاوه نورې کومې خوښوئ؟ یاره جی د بارمیکو کار کې خدا سے رجی دی کې غالباً 70 ایٹم مال راځي مختلف طریقو سره، او باقی افغانی فولو، بنو بیف فولو، مټن کړای، چکن کړای، انډای او وغیرہ ډېرې کانې دي چې څومره یې دم پوخې روشونه په دې کې لکه انشاءالله زمونږ ښه تجربه ده او ډېر محنت هم کړی دی. او داسې ده چې لکه زما خپل استاد چې کوم و پارسیوانو د هغه سره په یو ټیه باندې ما غالبا 8-9 کاله هغه پسې شاته کار کړی دی او ډېر په تکلیف هم. خو انشاءالله په هر کانه کې کاریګر ډېر دي، ښه کاریګر هم شته. لکه دا کم ټیسټ چې زما په لاس کې دی او کومې فارمولې هر سړي خپل سپیسیږي نه، نو انشاءالله چې د غونډ ګیر کې زما چیلنج دی چې یو انسان هلته راشي ټیسټ کي بیا به هغه ته پته ولګي انشاءالله چې په غونډ ګیر کې به دا ټیسټ دته نه میلاویږي. ماشا تاسو لا تا دا کانی تاسو تیاروئ که نه دا خو ډېر ګران کار دی، دا په یو مقدار پخول نو د دې دا ذایقه یو وي که نه ډفرنټ وي دا راته ووایه. نه جی دا اوس چکن دی غالبا دی کې زه 25-30 مختلف طریقو کې دا تیارولی شم، ټیسټ په بدلي. چکن داسې کو بیف کړایانې دي یا بیف تیکه ده که مختلف ټیسټ زه ورکولی شم جی. زم چې ولس چې راشي نو څه فیډبیک درکوي چې یاره ستا کانه مې خوړلې وه داسې وه ډېره ښایسته وه ډېره خوندوره وه؟ پښتانو خاص موږ خپل هم پښتانه یو ټول پښتانه دي، دا خو موږ د دوی په مزاج پوهیو. خو لکه دې سره وغیره چینیز کم سپین والا امریکا راغلي هم دي دلته ما اټینډ کړي انشاءالله چې هغوی موږ ته لایک را کړی دی. یو 6 ورځې مخکې دلته راغلي وو، سپین والا پارټي وه او هغه موږ ښه صحیح طریقې سره د هغوی په کانو زه پوهیم. هغوی په کانو داسې زه پوهیم چې هغوی د مرچکي مصالې نه خوري. چینیز تا ته پته ده هغوی ایښېدلې خوراکونه کوي. نو انشاءالله په دغه کې زموږ ښه تجربه ده او ښه هر قسم لکه او پښتانه خو دا خو زموږ خپل علاقه ده موږ سپورټ کولی شو که نه او دا موږ اټینډ کولی شو، دوی په مزاج هم موږ پوهیو. باقي د بار چې څونه پارټیانې په موږ انشاءالله راځي د پنجاب نه یا د بار ملکونو نه، نو دا انشاءالله موږ اټینډ کولی شو او دوی له موږ دلته ښه لکه ټیسټ ورکولی شو. وخت جي ما سره په څنګ کې ناست ډېر خوږ او ډېر دروند کیمرامین ثناء الله صاحب څنګه چې زموږ تاسو اکټیویټیز ګورئ نو دا پکې زموږ سره چې کوم کیمرې شاته چې کوم کار هغه دا هینډل کوي. زه خو ډېر مشکور یم او زموږ چې څونه هم تاسو هلې ځلې ګورئ نو دا زموږ سره پکې مرستیالي او بلکې جیو کې هم کار کوي موږ سره مي موږ چاله هم ځو دا موږ سره پکې مرستیالي. یو خو زه ستاسو ډېر مشکور یم ثناء الله بھائی او موږ نن تندوري حجرې ته رالو نو ما ستانه هم پکې یو څو کمنټس واخلو چې ځای څنګه دی او بل د دې کانې ټیسټ څنګه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر زیاته مننه تورحان بھائی ستاسو هم اور چې کوم مالک مکان دی زران بھائی هغه مننه کوو جي. یقینا دا خو زموږ دپاره ډېره خوشحالۍ خبره دي چونکې نو خلک په دې کانو پسې یا په هوټلو پسې هغه څه چې کوم دي ډېرې صفایي ډېرې زیاتې وي د هغو عمله ډېر زیاته ټیک وي، عمله چې کوم دی هغه ریسپیکټ سره د ګاګ سره میلاویږي په ډېر ښه انداز سره، بل هغو صفایي ساتي. نو خلک داسې وي چې د هوټل داسې لرې ځي د خلک ډېره پاره چې د یو پکنیک سپاټ دپاره ځي خو د نو چې زما زه پیسې زمانه سیوا واخلي یا سیوا واخلي داسې نه خلک ځي په صفایي پسې ځي چې کوم ځای کې ډېر زیات انتهایي صفایي وي نو خلک په هغه پسې ځي. نو زه دلته ځکه راځم ترمنځ خواته چې کوم زمونږ ذایقه هوټل هم دی بل هوټل هم جوړ شوی دی هغو ته موږ تللي یو ډېر زیاته حالانکې زمونږ کار چې کوم دی زمونږ د تلو راتلو کار دی موږ هر ځای ځو په ټول ضلع کې ورځې ګرځو. خو د هوټل باره کې خبر ته کوم او د خوراک باره کې چې کوم دلته تندوري حجره هوټل چې ملګري کې کوم پنځګوره سیمه جوړ شوی د دې په شان کانه چې کم دی نو ما بل ځای کې نه لیدل. د ملګري بوی چې صفت د ډېر زیات کې چې یاره دا کانه د باندې مفت خوري خو نه مو باندې کانه د مفت نه خوري، باقاعده موږ پیسې ورکوو زموږ چې کوم دی نو روپۍ ښه بورالي. خو خبره به ځکه کومه چې یاره کانه ډېر زیاته ټیسټ ډېر صفا دی، بل ماشاءالله نوي نوي استادان دې ته هم راغلي دي او نوي نور هم روان دي. په کانه کې کوم د نور اضافي هم شوي ده، کانه ډېر زیاته نور پوله شوې ده. د دې ونه چې کوم دی زمونږ څومره ملګري وي یاران دوستان نښته نه راځي موږ فرسټ اف آل دلته موږ راولو. ډېره ډېره مهرباني دا زموږ کیمرامین صاحب ثناء الله صاحب دا ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېره مهرباني.
رحمان صاحب ټول نه مخکې خو ستاسو د ثناء الله ستاسو د ټیم ډېره زیاته شکریا چې تاسو دا په دویم ځل دلته کې رالی نو ستاسو ډېره مننه ډېره شکریا ډېر زیات اداب ډېره مننه د قانون په حوالې سره خو تورمانه داسې دی چې را دلته کې مونږ چې کوم دلته ریسیپیز راوړو یا دلته مونږ چې کوم سیزونه راوړو مونږ هلته اسلام آباد کې لاهور کې هغه سیزونه کتلي او دلته کې م راوړی خو زمونږ پښتانه چې کوم دي هغه سیزونه چې دي کوم سپایس چې کوم کې چې ډېر زیات تریخوالی مرچکۍ پکې نو هغه سیزونه ډېر زیات نه خوښوي نو دلته چې کومه بریاني مونږ سکیپ کړې ده مینیو چې دا مونږ کافي حده پورې چینج کړې ده د دې نه علاوه مونږ بریاني په ځای باندې کابلي فولاو سټارټ کړی دی باربیکیو دی را سره مختلف نور سیزونه په مینیو کې مونږ اډ کړي دي شیکس دي را سره نو هغه ټول سیزونه مونږ په دې کې اډ کړي دي کوم چې د پښتنو دلته ډیمانډ دی کم خلک چې دا پښتانه کم خوراکونه خوښوي هغه سیزونه مونږ ځان سره اډ کړي دي او کم چې ډېر سپایس یو کم چې ډېر تارخه هغه مونږ اسکیپ کړي دي فلحال دا راته ووایې مونږ زیاتر ګورو که نه کسټمر چې کوم دی هغه دا ګیله کوي چې یاره سیز ګران دی چې سیز ګران چې هغه به ډېر ښه به وي که نه بیسټ به وي نو په دې کتونکو ته څه ویل غواړي تورمان صاحب داسې دی چې کوم د ریټس په حوالې سره کومه خبره ده نو زمونږ ریټس که تاسو د چکن هنډۍ وګورئ یا د فولاو وګورئ یا د بل یو څیز د نور د بلکې د یو بازار د عام هوټل سره د هغه کمپیریزن وکړئ نو هغه بیا په خپله د هغې پته لګي واحد شی زموږ داسې دی چې هغه د مارکیټ نه زموږ ځکه ګران دی چې په هغې باندې خرچه سیوا راځي او هغه به زه تاته لږ شارټ کټ تفصیل ویم چې هغې دا یو کپ چې دی دا په 35 روپۍ د هغې یو کپ راځي د هغې نه علاوه په دې کې چې کوم ډرای فروټ لګي کوم سیزونه لګي د چیز صرف دا دی چې زمونږ د اسلام آباد په نسبت باندې دلته ډېر ارزان ځکه چې په اسلام آباد کې دا کپ په 180 روپۍ دی مونږ دلته 130 روپۍ خو دی خو نیکسټ اوس مونږ د سټوډنټس دپاره کوم چې خلک دی چې هغه دلته راتلل غواړي او هغه دا څیز وي چې مونږ دا نشو افورډ کولی نو د هغې دپاره مونږ کم نور عام کم خوراکونه چې دي لکه دلته کې چې دال شو یا نور سیزونه شو کم ګریلو کم خوراکونه چې دي که نه هغه اوس مونږ سټارټ کړي دي انشاءالله او هغه مخکې به هغه مونږ بوځو د خیره سره او د ریټس انشاءالله داسې څه دغه نشته چې ریټس د مارکیټ سره مونږ کمپیریزن کړی دی نور خلک هم راشي کمپیریزن کې ریټس خو زمونږ ډېر زیات کم دي او کوالټي مونږ ډېره بهتره کړې ده ورځ په ورځ الحمدلله بهتره روانه ده